الله هغه وخت اوریدل کله چې د عمران ښځې ویل چې زما پروردګار زه دا اولاد چې زما په ګیډه کې دی ستا لپاره نظر کوم هغه به همدا ستا کارونو ته وقف وي زما دا سوغات قبول کړه ته اوریدونکی او پوهیدونکی بیا چې کله هغه ماشوم وزیږاو نو هغې وویل پروردګاره زما خو لور زیږېدلې ده په داسې حال کې چې څه چې هغې زیږولي وو الله ورباندې پوره خبر او هلک د نجلۍ غوندې نه وي هر څه چې دا ما د هغې نوم مریم ایښی دی او زه هغې او د هغې راتلونکي زوجات ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړم په پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبوله کړه هغه یې ډېره ښه نجلۍ وروزله او ذکریا یې د هغې پالونکی وګرځاو ذکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه ناڅه میندل پوښتنه به یې کوله مریم دا تا ته له کومه راځي هغې به ځواب ورکاو د الله له لورې راغلي دي د الله چې چاته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي د دې حال په لیدلو ذکریا خپل خدای ته دعا وکړه پروردګاره په خپل قدرت ماته ښه اولاد په برخه کړه همدا ته دعا اوریدونکی په ځواب کې پرښتو ورته غږ وکړ او هغه په دې وخت کې په چیلخانه کې په لمانځه ولاړو چې الله تا ته د یحیی زیری درکوي هغه به د الله له لورې دی او فرمان د ریښتینوونکي په توګه راشي په هغه کې به د سردارۍ او لویۍ نښه وي پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي په پیغمبرۍ به سرلوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمېرلی شي ذکریا وویل زما روزونکی او پالونکی زما به زوی له کومه شي زه خو ډېر زیات سپینګیری شوی یم او زما ښځه شنډه ده ځواب ورکړی شو همداسې به وشي د الله چې څه خوښه وي همغسې کوي عرض یې وکړ څښتنه نو ماته کومه نښه وټاکه وی فرمایل نښه دا ده چې ته به تر 3 ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړې او یا به یې ونه شې کړی په دې موده کې خپل رب ډېر یادوه او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه نو هغه وخت راورسید چې پرښتې مریم ته راغلی او وی ویل ای مریم الله ته غوره کړې او تا ته سپېڅلتیا دربښلې او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړې د خپل پروردګار د فرمان تابع اوسه د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سر ښکته کوونکي دي ته هم له هغو سره سر ښکته کوونکي اوسه ای محمده دا پټ خبرونه دي چې مونږ تا ته د وحی په وسیله وایو که نه ته خو په هغه وخت کې هلته نه وي چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وي چې د هغو پرې جګړه وه او کله چې پرښتو وویل ای مریم الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي د الله په نږدې بندگانو کې به شمیرل کیږي خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې وکړي او په زړښت کې به هم وکړي هغه به یو ښه سړی وي مریم چې دا واورېدل وی ویل پروردګاره زما زوی له کومه شي ما ته خو چا لاس قدر هم نه دی راوړی ځواب ورکړ شو همداسې به وشي الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي پرښتو د خپل وینا په لړ کې ورپسې وویل او الله به هغه ته کتاب او حکمت وښیي د تورات او انجیل علم به ور زده کړي او بني اسرائیلو ته به د خپل پیغمبر په توګه وټاکي او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بني اسرائیلو ته ورغی نو وی ویل زه ستاسې د رب لخوا له نښانې سره تاسې ته راغلی زه ستاسې په مخ کې له خټې نه د مرغۍ د شکل یوه مجسمه جوړوم او په هغې کې پوکی کوم هغه د الله په امر الوتونکی جوړیږي زه د الله په امر مورزادي وړوند او پیس روغوم او مړي ژوندي کوم زه تاسې ته ښیم چې تاسې څه خورئ او څه په خپلو کورونو کې زیرمه کوئ په دې کې تاسې ته پوره نښانه ده
که تاسې ایمان راوړونکي یاست او زه د هغې ښوونې او هدایت ریښتینونکی راغلی یم چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسې حرام کړی شوي دي ګورئ زه ستاسې د روزونکي پالونکي له لوري تاسې ته له نښانې سره راغلی یم نو له هغه نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ الله هم زما رب دی او هم ستاسې د دې امله تاسې د همغه بندګي غوره کړئ همدا سمه سیخه لاره ده کله چې عیسی درک کړه چې بني اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه وویل څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کیږي حواریانو په جواب کې وویل مونږ د الله ملاتړ یو مونږ پر الله ایمان راوړی شاهد اوسه چې مونږ مسلمانان یعنی د الله په لار کې سرټیټونکي زمونږ څښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی مونږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه بیا بني اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټې دسیسې پیل کړې په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچو او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی هغه خو د همدې الله پټ تدبیرو چې کله یې وویل چې ای عیسی زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه یې منلی له هغو نه یعنې د هغو له څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاک کړم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته نه یې منلی بیا په پای کې ستاسې ټولو راتګ ماته دی په هغه وخت کې به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسې ترمنځ شخړه شوې ده کومو خلکو چې د کفر او انکار چلند غوره کړی دی هغو ته به په دنیا او آخرت دواړو کې سخته سزا ورکړو او هغوی به کوم رستندوی ونه مومي او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوره کړی دی هغو ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او ښه وپوهیږئ چې الله ظالمان هیڅکله نه خوښوي دا له نښانو او حکمت نه ډکې یادونې دي چې مونږ یې تا ته اورو د الله په وړاندې د عیسی مثال د آدم غوندې دی چې الله هغه له خاورې نه پیدا کړ او امر ورته وکړ چې شه نو هغه وشو دا اصلي حقیقت دی چې ستا د رب له لوري ښودل کیږي او ته له هغو کسانو څخه مه کیږه چې په دې کې شک وي د دې علم له راتګ نه وروسته که اوس څوک په دې باب له تا سره جګړه وکړي نو ای محمده ورته ووایه چې راځئ هم به مونږ او تاسې په خپله راشو او هم به خپلې کورنۍ راولو او د خدای په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغه د خدای لعنت وي دا بیخي صحیح واقعیتونه دي او حقیقت دا دی چې له الله نه پرته هیڅ بل خدای نشته او هغه د همدې الله ذات دی چې د هغه زور پر ټولو بار او د هغه حکمت د کائناتو په نظام کې کاریګر دی نو که دوی په دې شرط المقابلې نه مخ واړوي نو دا به په ډاګه شي چې هغوی مفسدان دي او الله د فساد خورونکو په حال ښه خبر دی ووایه ای اهل کتابو یوې داسې خبرې ته راشئ چې زمونږ او ستاسې دواړو ترمنځ یو شان ده دا چې مونږ له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي ونه کړو له هغه سره هیڅوک شریک ونه ګڼو او له مونږ نه د هیڅوک له الله نه پرته هیڅ یو په ربوبیت ونه نیسي که هغوی د دې بلنې له منلو نه مخ واړوي نو په ډاګه ورته ووایه چې شاهدان اوسئ مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د خدای بندگی کوونکي او اطاعت کوونکي ای اهل کتابو تاسې د ابراهیم علیه السلام په باب ولې له مونږ سره شخړه کوئ تورات او انجیل خو له ابراهیم علیه السلام نه وروسته نازل شوي دي نو تاسې په دومره خبره هم نه پوهیږئ تاسې چې د کومو شیانو علم لرئ په هغو کې خو بحثونه کوئ په هغو چارو کې ولې څېړنه کوئ چې له تاسې سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته الله پوهیږي تاسې نه پوهیږئ ابراهیم علیه السلام نه یهودي و نه نصراني بلکې هغه خو یو لوري ته مخ اړوونکی مسلمان او هغه هیڅکله له مشرکانو څخه نه
څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دي چې ابراهیم علیه السلام ته منسوب شي هغه خلک دي چې د هغه پیروي وکړه او اوس دا پیغمبر او د منونکي د دې منسوبېدو زیات حقدار دي. الله یوازې د همغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان راوړی وي.